شل کلن جمهوریت کې کنه ګوري ځینې مسایل داسې دي چې باید ما نه وای پې خبرې باید کړي، خو ځکه دغه ډول مسایل چې کله رامنځته کېږي باید سړی پې لږ نور هم واضحه وغږي. په 20 کاله جمهوریت کې زموږ جمهوریت جوړ له ډېرو داسې اشخاصو نه و چې هغو سره دا اوس هم زه نه غواړم کښېنم. د دې د ولس قاتلان پاتې سوي ول، دروغ نه وایي، ما تاسو یې ټول ښه پېژنو. په دې ولس کې دوی غصب کړی و، دروغ یې ویلي وه او د جهاد په نامه باندې فسادونه کړي ول. ټولې په همدغه جمهوریت کې دوی دندې درلودلې، تر ډېرې غټې غټې حزبونه یې فعال ول، والیان ول، وزیران ول. همدغه خلکو زموږ د دې اتلانو ته به په غاړه کې ګلان ور اچول. هغه وخت کې موږ پرې نیوکه نه کوله، ځکه اتل دغه لوبغاړي که زموږ د کرکټ دي، که د فوټبال دي، که د هاکي دي، او که د تکواندو دي، که د باکسینګ او که د فری فایټ، دا د دغې ولس له منځ نه دي. که په ده باندې سبا ته خدای دې نه کړي داعش حاکم کېږي، دا یې د هغه په مقابل کې هېڅ دریځ نشي نیولی. دی مجبور مکلف ده چې د خپل د ولس نمایندګي په ټوله نړۍ کې وکړي. او غوښتنه مې هم دا ده چې دغه بحث باید موږ سیاسي نه کړو، ځکه چې دا بحث د وټک صاحب دپاره جوړ شوی او د لوبو دپاره، د پروفیشنل کیریر دپاره. ضرور نه دی چې موږ دا بحث داسې یو طرف ته کش کړو چې هغه کې سیاسي بحثونه وسي. خدای مه کړه وټک صاحب بېرته وطن ته روان ده او داسې نه سي چې دلته موږ ستونزې جوړې کړو. باید څوک توپ ته برابر نه کړو، دا زما هدف ده. څوک هم باید سړی په یو ځای کې ونه تړي. نو وټک صاحب خپل لوبه کې هغه دپاره باید موږ درته ذهن ورکړو، هغه انګېزه ورته ورکړو چې ته باید څنګه د دې پر ځای چې دا راونیسو چې ته ولې دا کار نه کوې. وټک صاحب چې خفه نه سي، دا د ولس انتقادونه دي باید په ډېر غټ وسوې. با اجازه دکتر صاحب مننه.